صادقه ودرېږه. صادقه مال یو 2000 روپۍ قرض راکړه، اختر نه وروسته درته درکوم. دا څه وایې 2000؟ واخله یاره دا 2000 روپۍ دي. مننه خیر اوسه. ښه وخت سره. خدای پامه. صادقه ته ولې خلکو سره نیکي کوي؟ نن سبا خلک د نیکیو په قدر نه پوهېږي. زه د خلکو لپاره مرستې نه کوم، ځکه مرستې کوم د خپل د وجدان او د الله د رضا په خاطر یې کوم. که څوک ستا نیکي هېر کړي نو بیا پروا نه لري، ځکه چې نیکي هېڅکله هم نه ورکېږي. نیکۍ خپله لاره پیدا کوي. یاره نن سبا خو فکر نه کوم. ته ښه وکړه، که خلک هېر هم کړي نو وخت به یې هېر نه کړي. یو ورځ نه یو ورځ به حتما جبران کېږي. او جار دې شي.